ختمونه د قرآن جایز دي. دغه زموږ ختمونه دا نه مشروط دي، نه په دې کې شرطونه سته، نه اجاري دي. دا مازې د دې ابتراوې دي، خپل ځان ته حرام حلالوي او د بل چا به د حلال حراموي. د آخر زمانې د مفتي و علامه دغه ده د رسالة العصفوري په پای کې لیکل سوي دي چې آخر زمانه کې به د مفتیان دغسې قصې کوي چې بدعت په سنتو بدلي، سنت په بدعتو بدلي، د خلکو روا به ناروا کوي، ناروا به روا کوي. دا د آخر زمانې د مفتیانو خاص کار به د دې وهابیانو او د دې د چنګوټیانو، د دې پنجپیریانو او د دې د چنګوټیانو دغه کار دی چې پر کتابو باندې افترا وکړي. او کوم چې دا خاص مسئله ده، دی وایي په دې کې اتفاق د امت دی چې دا ناروا دي پر ختم باندې پیسې. بل ځای بیا وایي اتفاق د علماء دیوبند باندې دا پیسې ناروا دي پر ختم باندې. یعنی دا حافظ د قرآن چې ختم وکړي بیا چې خلک پیسې ورټولي کړي، وایي دا پیسې په اتفاق د حافظ ته ناروا دي، د اجرت پر تراوح باندې چې دا کوم اجرت ورکول کېږي. صاحبه دا چا ویلي چې دا اتفاق دی؟ دغه اتفاق چا دلته راخستی دی؟ ته فتاوای دارالعلوم دیوبند پاکستان مولانا مفتی محمد فرید رحمه الله تعالی رحمتا، ته هغه مبارک فتاوا وګوره د مفتی محمد فرید صاحب دویم جلد کې باب التراویح کې دردا دی ولې ځان اړولی دي، خو پر دې نوم لیکلی دی فتاوای دارالعلوم دیوبند پاکستان. دا د دیوبند پاکستان تراویح فتاوا ده. دو ځای دا مسئله لیکي، حفاظ کو ختم تراویح میں رقم دینا هدیه ہوتا ہے اجرت نہیں. حافظان چې دا ختم وکي د هغه وروسته چې دا پیسې ورکول کیږي دا هدیه د اجرت نه دی. دا خلک چې ورکي دا د خلکو د خوا یو تحفه د هدیه ده، د اول اجرت دی نه. چندہ دہنگان کے طرف مراجعت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم جو حافظ کو دی جاتی ہے ہدیہ کے طور پر ہوتے ہیں، اور ہدیہ کے لینے اور دینے میں خواہ معروف ہو یا مشروط ہو کوئی حرج نہیں. والحرج انما هو في الاجرة سواء كانت مشروطة او معروفة، وكلتاهما منتفيتان لعدم عقد الإجارة بالقول ولا بالتعدي. فتدبر. وای دا خلک چې پیسې ورکوي حافظ ته دا هدیه ده، دا د هدیې په طریقه ورکوي، دا اجرت نه دی. کومه چې خبره ده اختلافي مسئله ده د اجرت ته، هغه په اجرت کې ده، دلته اجرت نسته، نه په قول سره اجاره سوی ده، د عقد سوی دی، نه په عمل سره سوی دی. نیز اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ اجرت معروفہ ہے، ضابطی منل چدا اجرت دی، تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حفاظ کو یہ رقم صرف ختم قرآن کو معاوضہ میں نہیں دی جاتی ہے اور نہ صرف امامت کے معاوضہ میں دی جاتی ہے، بلکہ حافظ کو یہ رقم اس وقت دی جاتی ہے جبکہ امام بن کر تراویح میں رکن قرآن تمام قرآن کو بنائے. یعنی یہ امامت خاصہ کا معاوضہ ہے اور امامت پر اجرت نام مطابق قول فر جائز ہے. عموماً چې دا اجرت دی. صاحب دا پیسې خالی پر دې تلاوت د قرآن نه ورکي، دا پر مانځه ورکي، پر تراویح ورکي. تلاوت د قرآن د هغه یو رکن دی، نو چې تلاوت د قرآن یو رکن دی، لکه پر عام المنځو چې جایز دی تلاوت د قرآن یو رکن دی، دا یوازې پر ختم قرآن نه دی. اختلاف د فقهاو چې دی هغه پر هغه دی چې خالص ختم وشي، پر هغه باندې اجرت څنګه دی، هم د اجرت خبرې دي، د هدیې خبرې نه دي، د احسان خبرې نه دي. دا زموږ په ختمول کې چې کېږي په مړو پسې دا هدیې دي، دا جزا ده، دا احسان دی، دا اجرت نه دی. لا لا، نو هغه د اجرت اختلاف ګوره، هغه په هغه کې دي چې خالي ختم قرآن وي. حافظ چې تراویح ورکوي دا لمونځ ورسره دی، د لمانځه په ضمن کې ختم د قرآن پاک دی، اصلي مقصودي لمونځ دی، یوازې پر ختم قرآن یې نه ورکوي. ولې ډېرې علائم دغه فتاوا دارالعلوم ذکریا چې ده حواله ورکړې ده په دغه جلد کې دی وګوري، هغه دویم قول دا راخستی دی چې دا جایز دی. ډېرې علامې ښودلي دي چې ګوره دا د دې دلیل دی چې ختم د قرآن باندې پیسې نه دي، پر لمانځه باندې دي. د هغه چې ده حواله ورکړې ده په دغه صفحه کې د دارالعلوم ذکریا فتاوا وګوري. د هغه رقم بله پلا بیا سوال سوی دی چې د حافظ د ختم قرآن چې وکړي د هغه لپاره خلک روپۍ ورکړي، دا روا دي که نه؟ بیا جواب ورکړي چونکہ نیت معطی کا معتبر ہے لہذا یہ دونوں طریقے برابر ہے. یعنی اگر معطی نے ہدیہ شکرانہ اور اکرام کی نیت کی ہے تو بلا اختلاف جائز ہے. خلک چې ورکړي هغه یو هدیه ده، یو شکرانه ده، هغه ته یې ورکړي، دا کې اختلاف نشته، دا د نیت پر دی. اگر اجرت فیس کی نیت ہو، کچیر دا اجرت فیس وي تو اس میں اختلاف ہے، بیا هم په دې کې اختلاف دی. ومآل اکثر الاکابر الى عدم الجواز لانها اجرة التلاوة، ومآل البعض الى الجواز لانها اجرة الامامة المفيدة بقراءة مخصوصة وهو الاقوى والاول احوط. قوي بیا هم دا دی، احتیاط خو په بله خوا کې دی، که اجرت هم سی اجاره هم سی اجاره ورسره وکړي بیا هم وایي قوي خبره دا ده چې بیا هم جایز دی، که څه هم احتیاط یې بل طرف کې راخستی. بیا دریم ځای بیا پر دې باندې خبره کړې ده چې حافظ ته چې کومې روپۍ ورکول کېږي دا څنګه دي.
بیا جواب ورکی حافظ کو جو رقم دے دیتے ہیں غالباً سلم مکافات اور اکرام معروف ہوتا ہے نہ کہ اجرت مشروط یا معروف ہوتا ہے کیونکہ نہ عقد اجارہ موجود ہے اور نہ کوئی اشتراط محقق ہے اور نہ کوئی خاص اجرت پر عرف جاری ہے اور نہ حافظ حاکم یا قاضی کے پاس مطالبہ کر سکتا ہے بخلاف مزدور اور اجر کی اس کی اجرت شرط یا عرف سے معلوم ہوتا ہے اور وہ مرافعہ الی القاضی بھی کر سکتا ہے حافظان ته چې پیسې ورکول کیږي وای دا شرط نه دی بلکې دا یو خاص رقم معروف لا نه دی چې ته معروف کال مشروط دغه د هغو دغه احسان چې دی دغه د احسان خویه معروفه ده نور دا خاص رقم معروف را نه دی او نه داسې دی ګوره اوس که چیرې دا اجرت سي نو که د حافظ د قرآن د تراویح ورکړلې خلکو روپۍ نه ورکړلې یا یې لږ ورکړلې نه دوی باید چې حق ولري چې ولاړ سي قاضي ته ولې مزدور خو چې مزدوري وکړي چې سړی پوره روپۍ نه کړي ور هغه قاضي ته کیس پیښولی سي قضا ته د خپله فیصله پیښولی سي چې ما د مزدوري کړې د خلک روپۍ نه راکړي یا یې لږ راکړلې نو د حافظ د قرآن هم باید چې ولاړ سي قاضي ته دا فیصله پیښ کړي چې ما ته پیسې نه کړې راله یا لږ راکړي او سره د دې دروژه پورې موږ حافظ د قرآن نه دی لیدلی چې چا ته فیصله پیش کړې چې حافظ د قرآن دی نه دی لیدلی چې چا ته فیصله پیش کړې ده نه قاضي ته ورغلی نه کیس کړ دی نه پر چا راپورټ کړ دی نو دا اجرت نه دی لالا که اجرت وای نو بیا خدا جایز کېدله یا پر دې باندې بیا ډېر بیان کړی دی نو مقصد د خبرې دا دی دا فتاوی د العلوم دیوبند